د هڅه یوټیوب چینل قدرمنو اوریدونکو سلامونه. زه آصف دلاور یم او دا ځل یو له هغو کتابونو درته په غږیزه بڼه وړاندې کوم چې د ژوند په اړه مو فکر بدلولی شي. نیکمرغي ستر انقلاب د ترکي لیکوال هاکان مینګوچ ژور او الهام بخښونکی اثر چې ښاغلي منتشر شاهي پښتو کړی. دا کتاب د انسان د دروني بدلون او روحاني بیدارۍ کیسه ده. له ظاهري شور او فشار نه تر سکون، پوهې او رڼا پورې سفر دی. هاکان مینګوچ موږ ته راښیي چې ریښتینی بدلون د پیسو، شهرت یا ظاهري بریالیتوب په موندلو کې نه دی، بلکې د فکر، احساس او ځان پیژندنې په انقلاب کې دی. دا اثر به مو وهڅوي چې د ځان د واقعي ارزښت موندلو هڅه وکړئ، له منفي افکارو او د بل د خوښې له ژوند کولو ځان خلاص کړئ او له خپل درون نه د خوشحالۍ سرچینه ومومئ. نو هیله ده چې تر پایه راسره واورئ. د ژباړن خبرې زړه ته نږدې ملګریه، د هاکان مینګوچ له یو بل کتاب سره ستاسې په چوپړ کې یو. دا د مینګوچ څلورم کتاب دی چې بندۍ پښتو کوي. د هاکان مینګوچ له کتابونو سره ستاسو بې کچې مینې ته په کتو ښه وګڼل شو چې دا کتاب یې هم وژباړل شي، او که د مهربانه رب توفیق ارزانه شو نو کرار به نور کتابونه هم پښتو شي. د هاکان د کتابونو د سلسلې د ژباړې مشوره زموږ عالم مخلص د ټولنې په ټولیز روان خبر او مهربان ملګري حسین قادری صاحب بنده ته ورکړه، او معلومه شوه چې انتخاب او مشوره یې ډیره پر ځای وه. هغه په دې چې ډیرو ملګرو د هاکان تیرې ژباړې لوستې وي او تر لوستلو وروسته یې ګټورې بللې وي، او نورو دوستانو ته هم د مطالعې بلنه او سپارښتنه کړې وه. ډیرو نورو دوستانو د هیواد له ګوټ څخه شخصا له ما سره د یادو ژباړو په ګټورتیا او دوی ته د وررسېدلې ګټو په اړه خپلې کیسې شریکې کړې وې. د جانان رب جل جلاله ډیر شکرګزار یم چې عاجز یې د دې خیر وسیله وګرځاوه. دا ښایسته کتاب 30 برخې لري. په هره برخه کې مهم او اغیزمن درسونه ځای پر ځای شوي دي. هرې برخې ته مې د ګټې عنوان ټاکلی دی، ځکه که د زړه له تله دې درسونو ته توجه وکړو، هر یوې زموږ روح او جسم ته بې اندازې ګټورې دي. هره ګټه له خوندورو کیسو سره مله شوې، تر څو د موضوع نچوړ په بشپړه توګه زموږ په روح کې حک شي. باید یادونه وکړم چې په استانبولي ترکي ژبه د دې کتاب نوم هغه چې له تا سره ځان وموند ستا دی، باقي ټول مسافر دي او لکه ویني چې ډیر اوږد دی، نو په همدې سبب مو د کتاب له متن څخه یو جمله چې له موضوعاتو سره هم اړخ لګاوه د کتاب د نوم په توګه وټاکه. هیله ده د دې کتاب موضوعات هم لکه تیر هغه ګټور ومومئ. په اخره کې له رضا الله زار صاحب څخه لکه هر ځل بیا مننې. کتاب یې په خورا مینه ولوسته، کتاب ته یې ښکلې پختۍ او د کتاب د منځ ډیزاین هم وکړه، او مینه یې د کار د دوام سبب شوه. د ګودر کتاب خپرندوی څراغ دې هم بل وي. په زیار کتاب ستاسو تر لاسونو رسیږي او په تلو کې د ټولو مینوالو د مینې پوروړی. مینه مو ډیره، ډوډۍ مو توده او اوبه مو سړې. مینه او درنښت، منتشر شاهي. د لیکوال په اړه هاکان مینګوچ استاد، لیکوال او هغه موسیقار دی چې ترکیه کې ډیر مینوال لري. په 15 کلنۍ کې شپیلۍ او پیانو زده کړل. شپیلۍ له تصوف او عرفان سره اشنا کړ. د عثماني ژبې د زده کولو پریکړه یې وکړه، او څو کاله وروسته د شمس تبریزي په ټاټوبي کې د مریدۍ دوره بشپړه کړه. د شپیلۍ ځواک، نیت صفا، منزل آسان، هیڅ ملاقات تصادفي نه دی، لار دې قدمونو ته روښانه کیږي، در تل لار درښیي، او نور کتابونه په لیکلو سره چې ډیری د تصوفي اسلوب په بنسټ لیکل شوي، پیژندل شوی او د ډیرو لوستونکو پام یې ورړولی دی. همداشان هاکان مینګوچ د هغو سیمینارونو په وسیله چې د هیواد په دننه او بهر کې ورکړي دي، د نړۍ په ډیرو برخو کې له میلیونونو انسانانو سره عاطفي اړیکه پیدا کړې ده. کتابونه یې انګلیسي، الماني، فرانسوي، بلغاریایي، روسي، البانیایي او فارسي ژبو ته ژباړل شوي، او دا اثر یې اوس پښتو ته هم وژباړل شو. د غزوان لیکوال اوس مهال د شمالي قبرس په امریکایي پوهنتون کې د صوفیزم پوهنځي د استاد او رئیس په توګه په فعالیت بوخت دی.
همدارنګه د شپېلۍ غږولو هنر په ټولنیزو رسنیو کې د زرګونو مینوالو غوږونو ته رسیږي. د ژوند فلسفه د هیلهمندۍ او امید خپرولو پر بنسټ ولاړه ده. هغه په دې اړه وایي هیلهمند اوسېدل یوازې یوه خوشباوري نه ده او نه هم دا چې د ژوند تراژیدۍ نالیدلې وګڼو، بلکې امیدیانې د هر احتمال په پام کې نیول، یعنې د دې په ځای چې پښه په پښه واړو او په بدو پیښو لعنت ووایو، دا به غوره وي چې په وس مو څه پوره وي په ښه ډول یې ترسره کړو. د هاکان منګوچ په باور د دې لپاره چې امید د دې خاورینې نړۍ پر مخ دوام ومومي او حد اقل یو کس له زړه پرې باور ولري، نو په باور یې هغه یو کس ښایي ته اوسې او بیا دا یو ته په یو بل ته او هغه په یو بل بدلیږي او دا چاره تر هغو دوام مومي چې په موږ کې بدله شي. په همدې وجه هاکان دغه جمله د خپل ژوند شعار ګرځولې، په تیارې د لعنت ویلو په ځای ډیوه بله کړئ. هاکان غواړي د امید د شمعې په بلولو سره د نورو د ژوند لار روښانه کړي، د لا ډیرو شمعو د بلولو جرأت ورکړي او د مولانا په خبره کله چې یوه شمعه بله شمعه روښانوي، نه یوازې دا چې له خپلې رڼا څخه یې څه نه کمیږي، بلکې د تیارو د له منځه وړلو سبب هم ګرځي. د لیکوال خبرې: په خیرونه ملګریا، په پیل کې مننه در څخه کوم چې دا کتاب دې راخیستی دی او له ما سره ملګری شوی. دا چې د دې کتاب په وسیله به له تا سره ملګری یم، ډېر هیجاني یم، هیلهمند یم. زما د نورو کتابونو په څیر دا کتاب هم ستا د ژوند په لوړو ژورو کې در سره مرسته او لارښوونه وکړي. دا ځل اراده لرم چې د ژوند ارزښتمن درسونه د خوندورو او اغیزمنو کیسو په چوکاټ کې تاسو حضور ته وړاندې کړم. دا چې په کتاب کې راغلي کیسې له رښتیانو کیسو الهام اخلي، زمونږ د روح حال به ښه کړي او که له خپل ژوند پیښو سره ارتباط ورکړو، ډېر ارزښتمن درسونه به ورڅخه واخلو. په دې کیسو کې به دې نکتې ته متوجي شو چې ژوند څومره بډای او په ورته وخت کې کله ناکله څومره ستونزمن دی. دلته بلا ګډې انساني تجربې موجودې دي. هیلهمند یم دا کیسې ستا د پوهې په سفر کې له تا سره د یو روښانه مشال په څېر مرسته وکړي. ګرانه ملګریه، همداراز یو بله هیله هم لرم او هغه دا چې کتاب مرسته در سره وکړي چې ځان لا ښه وپېژنې، تر څو د ژوند له ستونزو ووځي او دې موضوع ته متوجه شي چې کومې تجربې به د روح لا پسې غښتلی کړي. دې نکتې ته باید متوجه اوسو چې زموږ هر یو د ژوند لارې زموږ له خپلو او د نورو له داستانونو سرچینه اخیستې ده. نوي سفر پیلولو ته چمتو وي، د دې کتاب پاڼې واړوه او د دې موضوع کشفولو ته چمتو اوسه چې دا کیسې به موږ ولې او چیرې بوځي. یو ځل بیا ښه راغلاست ملګریه. لومړی ګټه: په هر کار کې یو خیر نغښتی دی. یو وخت به یو کوچني افریقایي هیواد کې یو پاچا اوسېده. یو ملګری درلود چې له کوچنیوالي سره یو ځای ول. کله چې پاچا شوی و، خپل ملګری وزیر مقرر او د دانا وزیر لقب یې ورکړ. په ملګري هم د هوښیارۍ ختمه وه. پاچا چې هر چیرې ته، وزیر به هم ورسره و او په دې توګه هغه د چا خبره لکه نوکه وری ول سره. دانا وزیر یو تکیه کلام درلود. په دې کې به د خیر وي چې هیڅ کله یې له خولې نه غورځاوه. د معمول مطابق یو ورځ پاچا او دانا وزیر په ښکار سره وتلي وو. وزیر به تل ټوپکې ډکولې او پاچا به هم د ښکار په لور ډزولې. دانا وزیر د ټوپک په ډکولو بوخت و. د خدای کړو ته ګوره چې ناڅاپه خطایي ډز ورنه وشو. مرمۍ راسن د پاچا په لاس ورسیخه شوه او د شهادت ګوته یې ورنه یوړه. وزیر ډیر خواشینی او په ورخطایي پاچا ته وویل: پاچا سلامت په خطایي کې وشو، غلام مو وبخئ، خو زه خیر خفه کیږئ مه، په دې کې به دې هم خیر و. پاچا د خپلې ګوتې غم او درد اخیستی و. د وزیر دې خبرې سخت په غوسه کړ او چغه یې کړه: ته پرېږده یاره، تا نو خیر رشخند کړ، په دې کې نو خیر له کومه شو، نه وینې چې ګوته مې پرې شوه. پاچا ډیر په غوسه و. که بل څوک وی اوس به یې سر نو، خو دا چې دانا وزیر یې د وړکتوب ملګری و، له وژلو یې تیر شو او امر یې وکړ چې وزیر دې زنداني کړي. او په دې توګه دانا وزیر یو کال د زندان ډوډۍ خوند وڅکه. له ورځو یو ورځ پاچا یوې لرې پرتې یو نوي سیمې ته چې آدمخوره قبایل پکې میشت ول په ښکار پسې ولاړ. ناڅاپه په آدمخورو قبایلو د پاچا د ښکار په ډلګي حمله وکړه.
پاچا او ملګری اسیر او لاس تړلي خپل کلي ته ورسره بوتلل. د کلي په لوی میدان کې تیران ودرول. پاچا او ملګری کلک کلک ورپورې وتړل. شاوخوا یې خس او لرګي ورته راټول کړل او قرار دې ته چمتو شول چې اور ورته ورکړي. په دې کې د یو آدمخور پام شو چې پاچا د شهادت ګوته نه لري. دستي په چغو او فریاد پیل وکړ. د نوموړي قبیلې د باورونو مطابق هغه انسان چې د بدن غړي ناقص شوي وي د خوړلو وړ نه دي او که چیرې هغوی دا ډول انسانان وخوري په غضب او بلا به گرفتار شي. له همدې ډاره د پاچا لاسونه او پښې خلاصې او هغه یې آزاد کړ، خو نور یې پاخه او وخوړل. پاچا په ډېرې سختۍ خپلې ماڼۍ ته راوګرځېد. د خپلې پرې شوې ګوتې په برکت له مرګه بچ شوی و. دستي یې مغزو کړنګ وکړ چې د خپل وړکتوب له ملګري یعنې دانا وزیر په حق کې ظلم ورڅخه شوی او سخت پښیمانېږي. په منډه د خپل زاړه ملګري خواته ورځي او بې له ځنډه یې له زندان څخه آزادوي. په یو ساه خپلې ټولې کیسې ورته کوي او په پای کې ورته وایي ته په حقه وي، ما وبخه، زما د ګوتې په پرې کېدو کې په رښتیا هم خیر نغښتی و. ما ستا په حق کې زیاتی وکړ په داسې حال کې چې تا زما ژوند وژغوره. وزیر پاچا ته وایي په هر کار کې یو خیر وي، تاسو مه خفه کیږئ، ما تاسو بخښلی یې. همغسې چې ستاسو د ګوتې په پرې کېدو کې خیر نغښتی و، زما په زنداني کېدو کې به هم یو خیر وي. پاچا ورڅخه پوښتي تا خو زما ژوند وژغوره، که ته نه وای اوس به زه په دې دنیا کې نه وم، په داسې حال کې چې ما ستا د دې خو په بدل کې ته په زندان کې واچولې. اوس ته دا راته ووایه چې په دې کې خیر له کومه شو. وزیر په داسې حال کې چې طبیعت یې ښه راسته و ویل زما سلطانه، که تاسو زه بندي کړی نه وای نو زه به هم ښکار ته در سره تللی وم او دا چې زما بدن روغ دی او ویني چې کوم نقص نه لري نو زه به هم هرومرو د آدمخورو له لوري خوړل شوی وم. په دې حساب ستاسو د زندان له برکته دا دی نن له تا سره خبرې کوم. درد او رنځ انسان ته تل لار ورښیي. هیڅ شی 100% ښه نه دی، همدارنګه هیڅ شی په 100 کې 100% بد هم نه دی. هره تجربه یا هره پایله د یوې موضوع تفسیر او برداشت په کتو بدلون مومي. په دې ځای کې خبرې یوازې ستا د ادراک په وړتیا او ستا لخوا د پیښو په تفسیرولو پورې اړه لري او کوم شی چې ارزښت ورکوي ستا د زړه قدرت او قوت دی. هیڅکله باید داسې ونه وایو ته صبر چې آخر به څنګه شي، خیر به پکې وي که نه. سره له همدې دقیقې ته چې له موضوع کوم رقم برداشت کوي له همغه پایلې سره مخ کېږي. د دې لپاره چې د یو کار خیر او شر معلوم کړي اړتیا نه لري چې کلونه ورته صبر وکړي. سورپوستي یو متل لري هره بده پیښه زموږ لپاره په یو لاس کې تجربه او په بل لاس کې ډالۍ لري، مګر موږ د موضوع په غم او بد اړخ دومره ډیر تمرکز کوو چې اصلاً یې ډالۍ وینو هم نه. هره پیښه چې درکول کیږي فقط یو پیښه او تجربه ده. دا نو ستا د فکر د ډول پورې اړه لري چې ته نوموړې پیښه ښه یا بده ویني، یعنې دا له نوموړې پیښې څخه ستا په برداشت پورې اړه لري. هر یو کس ممکن د ژوند په اوږدو کې تاوان وکړي. ډیرو خلکو د ژوند په مساوي شرایطو کې پیسې له لاسه ورکړي دي او داسې ویلي دي دا یو فوق العاده ښه تجربه وه. د همدې تجربې برکت و چې خپله مینه مې ترلاسه کړه او یا په دې بریالی شوم چې یو ښه کاروبار ځان ته برابر کړم. ځینې نور بیا وایي ډیره بده تجربه وه، سمه ده چې د خپل ژوند مینې ته ورسېدم خو ژوند مې په ځنډ پیل کړه او ډیر وروسته بریالی شوم. دې دواړو په پایله کې خپلې مینې ترلاسه کړې دي. دواړو د بریا مزه څکلې ده، خو هغه تجربه چې د یو لپاره فوق العاده وه د دې بل لپاره هغه ساده بریا ده چې په ځنډ ور رسېدلی دی او چندانې ارزښت ورته نه لري. کله چې له یوې داسې موضوع سره مخ شم چې په هیڅ ډول ورته د لارې حل نشم موندلی نو دستي دا جمله له ځان سره تکراروم: د خپل دید زاویه بدله کړه. که زه په داسې ځای کې ولاړ یم چې له موضوع څخه سم برداشت نشم کولی نو دستي له ځان سره وایم هاکانه د دید زاویه دې بدله کړه. د دید زاویه هله بدلیږي چې ځای مې بدل کړم. د ځای بدلیدو په برکت د موضوع هغه اړخ وینم چې مخکې مې نه لیده او په دې توګه د حل لاره مومم. هیڅ شی 100% ښه نه وي، همدارنګه هیڅ شی په 100 کې 100% بد هم نه دی.
تجربه ده. قبول یې کړه، وایخله او لار دې ووهه. مسیر اوږد دی، هیڅ کله په یو ځای کې مه ودرېږه. درد او رنځ تل انسان ته لارښوونه کوي. په همدې خاطر دې د خپل دید زاویه بدله کړه. تل له ځانه سره ووایه چې په دې کار کې به مې هم یو خیر وي. دویمه ګټه، هر څه دي چې د لاسه دې ورکړي دي په یو بل ډول به دې ژوند ته راوګرځي. په لومړی ځل مې چې دا جمله واورېده سخت اغېزمن شوم ترې. په همدې تړاو د کافکا یوه کیسه در سره شریکوم. نوموتی چیکي لیکوال فرانس کافکا یوه ورځ په هغه پارک کې چې روزانه به یې قدم پکې واهه، یو وړه نجلۍ ویني چې سخته ژاړي. کافکا یې خواته ورځي او پوښتنه ورڅخه کوي چې ولې ژاړې. له وړې نجلۍ نانځکه ورکه شوې وي او په دې خاطر سخت پسې خفه وي. کافکا وړې نجلۍ ته وایي چې اجازه ورکړي کولی شي د هغې نانځکې په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. په همدې خاطر سبا په همدې پارک او ځای کې د بیا لیدو وعده سره کوي او مخه سره کوي. په سبا چې کافکا بیا د وړې نجلۍ لیدو ته راځي نو نانځکه ورسره نه وي او په همدې خاطر وړه نجلۍ بیا خواشینې کیږي. خو کافکا وړې نجلۍ ته وایي چې زه خالی لاس نه یم راغلی، وګوره ستا د ورکې نانځکې خط مې درته راوړی او بې له ځنډه د لیک په لوستلو ورته پیل کوي. مهرباني وکړه زما په اړه تشویش مه کوه، ما اراده کړې چې د ټولې نړۍ چکر ووهم، خو ته مه خفه کېږه. زه به وخت ناوخت خط درلیږم او له خپل حاله به دې خبروم. په هر ملاقات کې کافکا یو نوی خط راوړي او وړه نجلۍ هم په یو عالم تلوسې او خوشحالۍ پارک ته راځي او لیک ورڅخه وړي. خو یو ورځ کافکا ورته وایي چې نور نشو سره لیدلی او وړې نجلۍ ته یو نانځکه ډالۍ کوي. وړه نجلۍ نانځکه ښکته پورته کوي، د هغې پخوانۍ نانځکه نه بریښي. حیرانېږي. کافکا وړه نجلۍ په غېږ کې نیسي. کافکا ناروغ او نور پارک ته نشو راتللی. د دې لپاره چې وړه نجلۍ ناهیلې او خواشینې نشي څه ورته نه وایي. وړه نجلۍ د نانځکې په لاس لګېدلي یادښت په اړه ورڅخه پوښتي. سفر ډیر بدل کړی یم. وړه نجلۍ چې فکر یې کاوه ورکه نانځکه یې په سفر تللې، له دې نانځکې څخه په کلکه او ډېرې مینې ساتنه کوي. کلونه اوړي. د داستان وړه نجلۍ غټېږي، پیغله واده کوي. یو ورځ یې پام کېږي چې د نانځکې په بدن کې کوم شی دی. په دقت یې راسپړلی یو خط مومي. خط د کافکا وي. ښځه په اوښلنو سترګو هغه خط چې کلونه وروسته یې موندلی پرانیزي او خپلې لور ته یې لولي. هر هغه څه چې مینه ورسره لري یو ورځ به یې له لاسه ورکړي، خو په پای کې به عشق په یوې نوې څېرې کې ستا په لور در وګرځي. درد او غمونه چې په زغملو او لیدلو یې مجبور یې ټول یو امتحان دی. د ژوند په سفر کې به هرومرو او په قطعي توګه داسې پیښې راوشي چې بدلول یې زموږ په وس کې نه دي. مسیر یې نشو بدلولی. د ژوند په سفر کې به هرومرو له داسې پیښو سره مخ کیږو چې بدلون ورته نشو ورکولی. مسیر یې نشو بدلولی او بالاخره به ځان بې وسه مومو. جدایي، له لاسه ورکونې، ماتې ول او تل به وي. په هغې صحنې کې چې موږ یې لوبغاړي یو، کله ناکله په دې مجبور یو چې د ځینو لوبو فقط تماشه وکړو. هغه تجربې چې موږ یې فقط په نندارې محکوم یو هم په یو ډول امتحان دي. هیله کوم دا نکته هیڅ کله له یاده ونه باسې. ژوند په هیڅ قیمت نه غواړي چې ته ورڅخه وپوښتې زه ولې د دې صحنې په لیدلو مجبور یم، بلکې ژوند غواړي ته له دې تجربې یو څه زده کړې، یو حقیقي درس. تاسې مو وایه چې زه دې ولې د دې درد شاهد کړم، بلکې دا ووایه چې له دې درده کوم شی زده کولی شم. درېیمه ګټه، بدن دې ستا له اجازې پرته زړیږي، خو روح به دې ستا له اجازې پرته زوړ نشي. د پوهنتون په 2م کال کې هم ښوونځي ته مو نوې زده کړیاله یعنې محصله راغله وه. یو استاز مو چې کله نوې راغلې زده کړیاله موږ ته را معرفي کوله ویې ویل میرمن پنبه به له دې وروسته زموږ په پوهنتون کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي. مهرباني وکړئ مرسته ورسره کوئ. له زده کړیالانو یو په ډېر حیرانتیا د نوې راغلې زده کړیالې خواته ورغی او ورته وویل خیر شه، یو نفر چې دومره ښایسته ځواني ولري پوهنتون ویلو ته څه اړتیا لري؟ نوې زده کړیالې ځواب ورکړ ستاسو له مهربانۍ څخه مننه، نوم مې پنبه ده، 83 کلنه یم او د یو شتمن میړه په موندلو پسې پوهنتون ته راغلی یم.
د پونتون تر خلاصولو وروسته به له یو شتمن ځوان سره واده کوم، ماشومان به راوړم. کله چې تقاعد شو نو د ټولې نړۍ په سفر به وځو. البته دا زما لوی ارمانونه دي. ځوان زده کړیال د نوې محصلې په ځان باور سخت حیران کړی و. د درس په پای کې هغوی دواړه کافي شاپ ته ولاړل. بنډار او د وخت په تیریدو سره خواږه ملګري شول او یو بل یې ډېر ښه درک کول. ټولګي ته به یو ځای راتلل او وتل. په ګډه به یې درسونه سره ویلې. ځوان زده کړیال له میرمن پنبې سره له وخت تیرولو ډېر خوند اخیست. ډېر شیان به یې ورڅخه زده کول. دا زړه ښځه د ځوان زده کړیال لپاره د ژوند یو ژوندی درس و. پنبې په لنډ وخت کې ډېر مینوال موندلي وو. هېڅکله به یوازې نه وه. شاوخوا به یې ګڼه ګوڼه وه. ښایسته او پاکې جامې به یې اغوستې. ځان ته به یې ډېر پام کوه. خوږې خبرې به یې کولې. په زړه ژوندۍ ښځه وه او د خپل ژوند له هرې شېبې خوند اخیست. او البته چې دې موضوع د ټولو زده کړیالانو پام ورړولی و. پونتون د لومړي سمیستر په پای کې له هغې وغوښتل چې په غونډه کې وینا وکړي. هغې هم د پونتون ادارې غوښتنه ومنله. د غونډې لپاره یې تیاری ونیو او یو مفصله وینا یې د ورقو په مخ په غټو ټکو ولیکله. د غونډې په ورځ کله چې د دریځ سر ته پر لاره وه، ورق یې له لاسه ولوېدې او د ورقو ترتیب یې ګډوډ شو. لوری ورڅخه ورک و. نه پوهېده چې وینا له کومې پیل کړي. په څومره مینه یې د دې وینا ورقو په چمتو کولو وخت مصرف کړی و او اوس ټولې ورقې ګډې وډې شوې وې. کله چې مایک ته ودرېده، په څېرې د خپګان یو څه نښې ښکارېدې. شاید د مراسمو په اړه دا ډول تصور نه و کړی. یو څه وارخطا برېښېده. وی ویل، ډېره بخښنه غواړم او خپلو خبرو ته یې دوام ورکړ. وبښئ چې یو څه د تاثیر لاندې راغلی یم. د دې لپاره چې د تاثیر لاندې رانشم، یو عالم آرام بخونکي ګیاهي چایونه مې څښلي وو، خو فکر کوم سرچپه تاثیر یې کړی دی. ورقې مې سره ګډې وډې شوي دي. د وینا ترتیب مې بیخي راڅخه ګډوډ شوی دی. که وغواړم چې برابر یې کړم نو فکر کوم ستاسو ډېر وخت به ونیسم. په همدې خاطر له دې کاره تېرېږم او په ذهن کې مې چې کوم شیان پاتې دي او اوس دستي مې ملتیا کوي، همغه به له تاسو سره شریک کړم. تالار له خندا ډک شو. ځینو زده کړیالانو ته له زړې او مینهګرې میرمن پنبې سره شوې پیښه د خندا وړ ښکاره شوې وه. میرمن پنبې لږې اوبه وڅښلې او خپلو خبرو ته یې دوام ورکړ. له زړښته مه ډارېږئ. داسې فکر مه کوئ دا چې زاړې شوي یاست نو لوبې ونه کړئ یا ونه نڅېږئ یا نه باید مین شي یا واده وکړئ، بلکې لا ډېره تفریح وکړئ. اصلاً له زړېدو بیخي ډارېږئ مه. ځکه هر وخت مو چې له دې کارونو لاس واخیست، بس فکر وکړئ چې زړښت مو پیل شو. غواړئ ځوان پاتې شئ نو خوښه او تل بریالي اوسئ. غواړم په همدې ارتباط ډېر مهم رازونه در سره شریک کړم. ټول در سره نوٹ کړئ او هیڅکله یې مه هېروئ. بیا یې درته وایم. اول دا چې خندا ډېره مهمه ده. تل خاندئ، خوشحاله اوسئ، له خپل فکر څخه ګټه پورته کړئ او د خپل ژوند طنزي اړخونه ومومئ. که نه مجبورېږئ تر څو د نورو طنزي او کامیډي خپرونو ته په تمه پاتې شئ. ځان ته په خپله خپل طنز تولید کړئ. باید ارمان ولرئ. که ارمان ونه لرئ نو ژوند ته مو دوام نشئ ورکولی. له ژونده ژر ستړي کېږئ. ډېری انسانان ژوندي مړي دي ځکه چې هیڅ ارمان نه لري. دې موضوع ته متوجه اوسئ چې زړېدل یو شی دی او ستړېدل بل شی. زه 83 کلنه یم. حتی که بسته کال په خوب تیر کړم او هیڅ ونه کړم نو بیا به هم د خپل زوکړې په ورځ یو کال زما په عمر اضافه او یو کال به زړه شوی یم. تاسو هم همداسې. که په 20 کلنۍ کې ویده شئ او تنبلي وکړئ نو په هر حال به راتلونکی کال 21 کلن شئ. د زړېدو لپاره فقط تنبلۍ او هیڅ نه کولو ته اړتیا ده. خوب کول زړېدل دي، اما عمل یعنی یو څه کول ستړېدل دي. هغه انسانان چې په خپل ځان کار کول زده کړي په دې دې پوه شي چې زړېږي نه بلکې ستړېږي. د دې ترڅنګ په هیڅ عنوان له خپلو کړیو کارونو مه پښیمانه کېږئ. زاړه خلک په خپلو کړیو کارونو نه وي پښیمانه، بلکې په هغو کارونو پسې لاسونه مروړي چې نه یې دي کړي. هغه انسانان چې له مرګ څخه ویره لري پښیمانه کېږي. کله چې پښیمانه شي نو د خپل ډار د منځه وړلو لپاره هیڅ هم نشي کولی. میرمن پنبې کلونه وړاندې پوهنتون پیل کړی و.
خو په 83 کلنۍ کې په پای ته رسولو بریالی شو. هغه له فراغت یو میاشت وروسته د ارامۍ او سکون په اوج کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. زرګونه خلکو یې په جنازې کې ګډون کړی و. محصلینو، دوستانو او اشنایانو یې. ټولو ګډونوالو د هغې د عکس په ځای د هغې یوه جمله په سینو ټومبلې وه: د هیڅ کار لپاره هیڅکله ځنډ نه دی. مهم د ځغاستې، د مسابقې د پای پټۍ ته رسېدل نه دي، بلکې د مسیر په اوږدو کې ځغاسته ده. دا داستان تل په یاد ساتم، ځکه ډیری وخت اړتیا ورته احساسوم. په خپل مناسب وخت کې ډیره ښایسته معنا لري. په ځانګړې توګه کله چې ډیر کار لرم او یا مې پریکړه کړې وي چې د یوې اوږدې مودې لپاره استراحت وکړم، په دواړو حالتونو کې ډیر مهم سکون راکوي او د دې سبب ګرځي چې په حال راشم. که رښتیا راڅخه وپوښتې، له دې خبرې سره چې د هیڅ کار لپاره هیڅکله ځنډ نه دی ډیر موافق نه وم. خو په دې 100% باور لرم چې هیڅ کله به ځنډ نشي. په هر عمر او هر وخت کې هر شی ممکن دی. دا مهمه نه ده چې تر دې د ځغاستې، د سیالۍ د پای پټۍ وویني او یوازې د پای په اړه یې فکر وکړي، بلکې مهمه دا ده چې د ځغاستې په مسیر کې منډې ووهي او په سیالۍ کې ګډون وکړي. که انسان د حرکت او عمل په حال کې وي او په دې پسې وي چې یو کار تر سره کړي، د بیلګې په توګه په زده کړې بوخت وي او په دې هڅه کې وي چې پرمختګ وکړي، سمه ده چې هر کال به پسې زړیږي، خو ترڅنګ یې رشد کوي او د پوهې کچه هم لوړیږي. هغه انسان چې دا ډول ژوند کوي، پوهه، تجربې او مهارتونه یې هغه ستروي او په دې توګه ده چې ژوند یې معنا او مفهوم مومي او کولی شي له ژونده خوند واخلي. د ژوند د دې سبق په مرسته یې له مرګ سره اړیکه هم تغییر مومي. د هغه انسان لپاره چې هر څومره عمر زیاتیږي، لاس تریږي او په ژوند کې د نوو خوندونو مزه څکي، مرګ ستونزه نه ګڼل کیږي. دی له مرګه نه ډاریږي. خو هغوی چې برعکس عمل یې کړی دی، هغوی چې ځای په ځای پاتې دي، فقط په خپل محور څرخېدلي دي، لکه په قفس کې بند موږک چې یوازې په یو ځانګړي مسیر ښکته پورته کیږي، بې له کومې لاسته راوړنې. فقط 8 کاله، 10 کاله څرخېدل لا زړښت له ځان سره راوړي. داسې خلک د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ستړي کیږي، واړه کیږي. ته به وایې چې د ژوند نعمتونه نه ویني، ړانده شوي دي، خپل ژوند ته معنا نشي ورکولی، د نابشپړۍ احساس کوي، حوصله یې خلاصیږي، له ګډې اوسېدا او ګډون څخه ستړي کیږي او په پایله کې خوشحالۍ نشي احساسولی، غوسه کیږي، د دننني طنز قدرت له لاسه ورکوي، نور نشي خندلی، حتی نور زغم له لاسه ورکوي، نور نو هیڅ نه لري. ته به وایې ټولې دښمنان دي، هر شی ورته بې معنا بریښي، حتی ژوند. په همدې سبب له مرګ سره هم اړیکه نشي ټینګولی، له مرګه هم سخت ډاریږي. نو کوم ژوند یې کړی چې له مرګه هم ونه ډار شي؟ حتی دا فکر چې دی به مړ شي او له منځه به ولاړ شي هم دی له ډاره وژني. هر کله چې ګیله را ودرېږي چې ډیر کار مې کړی دی، مطلب ډیر بوخت یم، نو دستي ځان ته ور په یاد کړم چې زه په اصل کې د رشد او سترېدو په حال کې یم. له ډیرو نوو انسانانو سره اشنا کېږم، نوې کیسې اورم، د هغوی د تجربو په اړه فکر کوم او دا زده کوم چې د نوو شیانو د تجربه کولو په حال کې یم. نور نو امکان نه لري چې په یو ځای کې پاتې شم. لار مې ورسره اخلي او وړي مې ډیرو لرو ځایونو ته. د نن ورځې هڅې، تجربې او د شخصیت رشد مې حس کوم او هغوی ته معنا مومم. تل له ځانه سره وایم تجربه یعنی دا چې په ژوند کې اوسئ او په خپل دننه کې ژوند وکړئ. په دومره لنډې مودې او لامثاله تجربې کې فقط د یو نندارچي رول لوبول له ځانه سره ظلم دی. البته کله ناکله داسې هم راشوي دي چې زړه مې غواړي هر څه خوشي کړم او د هر شي له خیره تیر شم. کله مې زړه وشي په کوم ځای کې چې یم همالته پاتې شم، هغه ځای چې خپلو هڅو ته پکې معنا نشم موندلی. په همداسې ځایونو او وختونو کې دا داستان بیا را په زړه شي، بیا یې ولولم او بیا هڅې پیل کړم. لکه سرپوستی چې یو متل لري، بدن به دې ستا له اجازې پرته زوړ شي، خو روح دې ستا له اجازې پرته نه زړیږي.